زما شاته چې تاسو ګورئ دا د نړۍ تر ټولو سخت او لوی زندان دی. دا میګا زندان د 40,000 بندیانو ظرفیت لري. دلته هغه بندیان دي چې تاسو یې تر ټولو خطرناک او ناامنه کسان ګڼلی شئ. تا څو کسان وژلي دي؟ 15 10 څو؟ له 50 څخه ډېر. MS-13 ډله او نورو ډلې. هغه یو ځناور دی. هغه انسان نه دی. هغه یو سایکوپات او ټولنیز ناروغ دی. دا هغه ډول خلک دي چې تاسو بدن ته ورسره مخ شئ. موږ د تر ټولو خطرناکو بندیانو لیدو ته ځو. CECOT ته ښه راغلاست. د ظرفیت له مخې دا په سلواډور کې د نړۍ تر ټولو لوی زندان دی. دا د تر ټولو خطرناکو مجرمینو د بندولو لپاره جوړ شوی دی. هغه څوک چې دلته راځي د ژوندي وتلو تمه نشي کولی. دلته د وطنو هیڅ لار نشته. تاسو به له دې ځایه څنګه وځئ؟ دا کوچنی هیواد چې یوازې 6 میلیونه نفوس لري ولې داسې لوی زندان ته اړتیا لري؟ دلیل یې خطرناکې ډلې دي. دغو ډلو باندې چې یو وخت یې په ټول هیواد واک درلود، سخت اقدامات د 2022 کال په مارچ کې پیل شول. یوازې په 14 میاشتو کې د ولسمشر نایب بوکلي تر واکمنۍ لاندې له 70,000 ډیر کسان ونیول شول. دا د هیواد د لویانو د نفوس شاوخوا 2% دی. د دغو ډلو زرګونه غړي په زنځیرونو وتړل شول او د شپې په تیارو کې CECOT ته بوتلل شول. یو د بل شاته ناست و، سر یې ټیټ کړی و. هغوی د یوې ګڼې ګوڼې په څېر ښکارېدل ځکه چې دوی د وسلوالو ساتونکو لخوا محاصره وو. هیڅ یو د امر سرغړونې جرأت ونه کړ. یوازې په یوه ورځ کې د دوی ژوند په بشپړه توګه بدل شو. موږ به دلته د تر ټولو خطرناک ډلې مشر سره هم مرکه وکړو. دا زندان چې په 2022 کال کې جوړ شوی ډیر لوی دی. دا زندان په 410 جریبه ځمکه کې خپور دی او اجازه راکړئ تاسو ته ووایم په دې کې شاوخوا 8 بېلابېلې برخې دي. دا ټول ځای د 9 متره لوړ دیوال او 3 متره لوړ تار لرونکي کټارې سره محاصره دی. 15,000 ولټه برېښنا لري. 19 د څار برجونه چې په هر څه نظر ساتي تر څو هیڅ شی له پامه ونه لویږي. دلته ټول ډیزاین نه یوازې تاسو له تښتېدو منع کوي بلکې د تښتېدو فکر هم له منځه وړي. سرتیرو موږ ودرولو. موږ هیله لرو دا به وروستی پلټنه وي. جیمر د CECOT په 2 کیلومترۍ کې ټول سیګنلونه بند کړي دي چې اړیکه یې قطع کړې ده. د زندان د امنیت لپاره له 600 ډیر سرتیري بهر ځارپېځر شوي دي. زندان ته له ننوتلو مخکې موږ باید خپل ټول شیان دلته پرېږدو. موږ یوازې کیمرا او مایکروفون له ځان سره اخلو. ورو یې تیر کړئ. کیمرې ته وګورئ. د بدن سکین ماته نه دی یاد چې خپل د واده ګوتمۍ مې ایستلې ده. تاسو باید هغه هلته پرېږدئ. دا ماشین تاسو ته د هیڅ شي پټولو اجازه نه درکوي. دا د هډوکو او داخلي غړو د لوړ ظرفیت اکسرې سکین ښیي. دا په ځانګړې توګه د نوو بندیانو د پلټنې لپاره کارول کیږي تر څو څوک هڅه ونه کړي چې داسې شیان خپل بدن ته دننه کړي چې په بشپړه توګه منع دي. دوی به شیام تیرول یا به یې هڅه کوله چې د ستنو په وسیله یې دننه کړي. مایکرو SD کارت، مایکروچیپونه او حتی د تلیفون چارجر. یو بل ژور د بدن معاینه ترسره شوه. خپل بوټان وباسئ. دوی زموږ جورابې هم له دننه څخه وکتلې. امنیتي پروسې تیرولو ته موږ 1 ساعت وخت واخیست. په داسې حال کې چې موږ د رسنیو په توګه بلل شوي وو او میاشتې مخکې مو ورته غوښتنه کړې وه. ساتونکي ماسکونه اغوندي ځکه چې دوی دلته خطرناکه دنده ترسره کوي. که دوی وپېژندل شي نو ښار ته تګ د دوی لپاره لا خطرناک کیدی شي ځکه چې د دوی ډلې ډېرې اړیکې لري نو دوی باید خپل هویت پټ کړي. تاسو ولې ماسک نه اغوندئ؟ زه باید ورسره مخامخ خبرې وکړم. سترګو ته یې وګورم. ګوی لا د مخه پوهېږئ چې زه څوک یم. اوس موږ د سب په خونه کې یو. دا ځای یوازې د بندیانو لپاره دی. کله چې یو مجرم په سړک نیول کیږي دوی شناختي کارت نه لري او نه هم خپل اصلي نوم ښیي. له همدې امله دوی په سیستم کې د خپلو ګوتو نښانونه او عکسونو سره ثبت کیږي. کله چې دوی د CECOT دایمي برخه شي دوی د خپلې کورنۍ او عزیزانو سره د تل لپاره اړیکه له لاسه ورکوي ځکه چې د کورنۍ لیدل په کلکه منع دي. د یادولو وړ ده چې لوی عملیاتو په جریان کې ځینې بېګناه خلک په ناڅاپي توګه په زندان کې بند شوي دي. د نه تماس د تګلارې له امله د دوی کورنۍ حتی نه پوهېږي چې دوی چیرته دي، آیا ژوندي دي که نه. د ځینو لپاره دا مستند فلم کیدی شي د دوی د ورک شوي عزیزانو د لیدو لومړی چانس وي.
د بندیانو برخو ته لیدلو مخکې موږ د زندان د وسلو برخې ته لاړو. دا برخه د هر ډول احتمالي پاڅون په صورت کې اړینه ده، ځکه چې دلته مجرمین د نړۍ تر ټولو خطرناک مجرمین ګڼل کېږي. هغه وسله چې موږ دلته کاروو چې د M14 ټوپک سره ورته دی، موږ 12 کیچ شاټګن هم لرو. د 6 اور ټوپک موږ ته اجازه راکوي چې حتی په تنګو ځایونو کې هم په اسانۍ سره وکاروو. کله چې مجرمین ونیول شي او بس ته بوتلل شي، مختلف لاسي زنځیرونه او کړۍ تړل کیږي تر څو د دوی حرکت ودرول شي او افسران خوندي شي. آیا دلته کله پاڅون شوی دی؟ تر اوسه چا د تخفیفو هڅه نه ده کړې. دلته موږ تر ټولو خطرناک مجرمین لرو. د پاڅون ضد تجهیزاتو کې د سر ساتنه، د مخ ډال، د غاړې ساتنه، د ټراما ضد واسکټ، د پښو ساتنه، د شین ساتونکي او یو ډال شامل دي. معمولا په زندانونو کې بندیان په لاس جوړې وسلې لکه چاقو یا تیره وسایل چمتو کوي. دوی په بشپړه توګه خوندي دي. تاسو لیدلی شئ چې د دوی پښې هم خوندي دي، ځکه چې زندان ډیر لوی دی. موږ باید بس واخلو. اوس موږ د ماډل سیمې ته ننوځو. زر کارکوونکي CECOT کې کار کوي تر څو هیواد خوندي وساتي. دا تقریبا ناممکنه ده، خو یوازې تصور وکړئ که یو بندي له دې کلینوم یا زندانه بهر شي، نو هغه کوچنۍ ډبرې یعنې تیږې چې تاسو یې ګورئ په قصدي توګه دلته ایښودل شوي دي. لکه څنګه چې دوی په دې ډبرو قدم ږدي، یو غږ پورته کیږي لکه یو الارم چې غږېدلی وي. په داسې حالت کې تښتېدل ناممکن دي. آیا دوی د تښتېدو هڅه کړې؟ نه. آیا دوی هڅه کولی شي؟ ګرانه ده، ځکه چې دوی باید ډېر امنیتي هفتې تېرې کړي. CECOT د خپل ټول زیربنا سره په بېلابېلو ځایونو کې جوړ شوی دی. دا د برېښنا او د فاضله اوبو سیسټم هم لري تر څو هیڅ بهرنی خنډ شتون ونه لري. که برېښنا پرې شي یا د اوبو رسول بند شي، نو سیسټمونه او د برېښنا فابریکې د یوې اونۍ لپاره کار کولی شي. زه ډېر په جوش کې یم. اوس موږ د نړۍ تر ټولو خطرناکو مجرمینو سره مخ کېږو. فضا ډېره کړکېچنه ده. اوس موږ یوې برخې ته دننه ځو. تاسو دلته د 3 او 4 ماډل سره یو ځای کېدلی شئ. هغه مجرم چې په دې ودانیو کې دننه شي، هیڅ کله دا دروازې نه پرېږدي. په څو ګامونو کې موږ به د 2500 څخه ډېر بندیانو ترمنځ یو. دا د یو کنټرول شوي ګډوډۍ کې د تګ په څیر دی. دوی د خلکو په منځ کې ګرځي. د ټولو سترګې زما په لور دي. دوی زما هر ګام ته ګوري. زه د دوی سترګو ته ګورم. دلته ډیر خلک شته. زه هیڅ کلمې نه لرم. زه ډیر بې قراره یم. ټول بندیان باید سپین کمیس، شارټس او چپلونه واغوندي. دوی بل هیڅ شی نه لري. ډیر بندیان د 20 څخه تر 25 کلن دي او پر دوی د جدي جرمونو تور لګول شوی دی. په تاریخ کې تر ټولو بدنامه مجرم معمولا د 20 څخه تر 30 جنسي تیری ریکارډ لري. خو دلته ځینې بندیان د سلګونو بېګناه خلکو د ژوند مسؤل دي. آیا زه له بندیانو څخه کومه پوښتنه کولی شم؟ نه، هیڅکله نه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، زه به یې ځواب کړم. که دوی له ما سره د خبرو هڅه وکړي، تاسو به څه کوئ؟ دوی ته د بې اجازه نه ورکوم. دوی پوهیږي که د لارښوونو پیروي ونه کړي، دوی به مجازات شي. زه غواړم پوه شم چې د دې ډلې له مشرانو څخه څوک به زما سره مرکه وکړي. موږ ته د دې ژیړ کرښې د تېرولو اجازه نشته، ځکه چې دوی د نړۍ تر ټولو خطرناکو خلکو څخه دي. زموږ او د دوی ترمنځ هیڅ پوله نشته او هر څوک پوهیږي چې دلته هر څه پیښېدلی شي. د دې میګا زندان له 8 ماډلونو څخه چې هر یو کې 32 حجرې شتون لري. په هره حجره کې شاوخوا 80 بندیان دي. خو دا شمېره تر 1.5 سل پورې رسېدلی شي. زندان لا تر اوسه خپل بشپړ ظرفیت ته نه دی رسېدلی، خو بیا هم هر بندي یوازې 0.5 متر مربع شخصي ځای لري. بندیان هیڅ هوا نه ترلاسه کوي او د حجرې بهر د تګ لپاره هیڅ انګړ نشته. دلته هر بندي ته دومره اوږده سزا ورکړل شوې چې تاسو یې تصور هم نشئ کولی. یو شی چې نه بدلیږي هغه دا دی چې دا بندیان به هیڅ کله بهر نه ځي او هیڅ کله به د لمر رڼا ونه ګوري. یوازې کارکوونکو او کله کله رسنیو ته د زندان څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي. دا خلک به هیڅ کله دا ودانۍ پرې نه ږدي. که تاسو د دوی مخونو ته وګورئ، تاسو به د دوی په سترګو کې خالیوالی وګورئ. دوی د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. دا خلک ډیر روبوټیک ښکاري. د دوی ژوند په بشپړه توګه بې روح روان دی. دا خلاص کونج د دوی تشناب سیمه ده. د 80 بندیانو لپاره دلته یوازې 2 تشنابونه دي. دا ډیره بې عزتي ده. د دوی ټول باور او نظم دلته مات شوی دی. چیرې چې دوی تشناب کوي، دوی هلته غسل هم کوي. د ځان پاکولو لپاره دوی پلاستیکي ډایپرونه او یو لوښی کاروي. دوی په خپله حجره کې د څښاک اوبه نه لري، نو دوی باید د څښاک لپاره له دغه نیلي بیلر څخه استفاده وکړي. چیرې چې بندیان ویده کېږي هلته د فلزي بستر دی. هیڅ بالښت یا توشک نشته. هر بندي یوازې اړین شیان ترلاسه کوي.
یو سپین چارشف، یونیفورم، جرابې او تولیه. بس همدومره. دا بندیان ټوله ورځ په خپل 4 پوړیزه بستر کې تیروي. دوی په داسې ډول ساتل کېږي لکه توکي چې په ګودام کې ساتل کېږي. د پاکوالي او نظم لپاره د بندیانو ویښتان د زندان د کارکوونکو لخوا په هرو 2 اونیو کې پرې کېږي. اوږده ویښتان یا ږیره نه یوازې خندا ده بلکې تیز شیان هم ترې پټ کېدای شي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډېره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآنکور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآنکور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله